سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو غوښتنې. دا د یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوي. په دې هیله چې دا ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي او یو څه معلومات ترې حاصل کړئ. آیا تر اوسه مو اسانه زده کړه نه ده سبسکرایب کړې؟ نو همدا اوس په سبسکرایب بټن سور رنګ سبسکرایب بټن کلیک کړئ. لږ انتظار پس د بیل آیکن هم راځي، په هغه یې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو له نورو مخکې تاسو ته در ورسیږي. نو دوستانو، راځو د یوټیوب په مکمل کورس پیل کوو. لومړی ویډیو درته چمتو کوو. نو په لومړۍ ویډیو کې درته دا ښایو چې آیا له انټرنیټه پیسې ګټل رښتیا دي که نه، او بیا له یوټیوب څخه د ډېرو خلکو په ذهنونو کې به دا خبرې وي چې د انټرنیټه پیسې ګټل دروغ دي. خو نه، دا خبره رښتیا ده، ځکه نن سبا په ټوله نړۍ کې په انټرنیټ څومره کاروبار روان دی، دومره کاروبار به له انټرنیټه بهر نه وي روان. پښتانه لا هم په دې خبرو یقین نه ساتي، خو هغه نړۍ چې لیدلې ده د انټرنیټ سره بلد دی او تعلیمونه یې کړي دي، هغه اوس په دې خبره به یو پوه دي او له انټرنیټ څخه عایدات هم لري. نو دا خبره 100% کې رښتیا ده چې د انټرنیټه پیسې ګټل کېږي، ځکه په انټرنیټ کې ځینې داسې شرکتونه او پاڼې هم شته چې هغوی هر کال په بیلیونونه ډالر ګټه کوي. نو څومره چې هغوی ګټه کوي، هغوی سره چې هر څومره خلک فریلانس یا کارګر دي، هغوی همدغومره ګټه له دې لارې ترلاسه کوي چې یوټیوب یو له همدې ویبپاڼو څخه دی. دمخه تر دې چې یوټیوب در وپېژنم، لومړی به یو مهم څیز چې په یوټیوب کې تر پیسو ګټل وروسته تاسې له هغې مرجع څخه پیسې لاسته راوړئ، هغه در وپېژنم. ګوګل اډسنس اکاونټ د اعلاناتو له لارې د انټرنیټ نه پیسې ډېرې په اسانۍ سره ګټل کېږي. دا یې ډېره اسانه لاره ده او په انټرنیټ د ویبپاڼو او بلاګونو چلوونکي که ټول نه وي، نو زیات شمېر یې له همدې لارې پیسې ګټي. دا نیټورک له ټولو مشهور او اسانه د ګوګل اډسنس دی. اسان ځکه دی، یو خوا دوی اکاونټ ډېر په اسانۍ ورکوي، له دوی پرته چې نور څومره هم د نیټورک یا اعلاناتو شرکت یا ویبپاڼې دي، هغوی اکاونټ هر چاته په اسانۍ سره نه ورکوي، خو دوی ورکوي. بله د کار خبره پکې دا ده چې دوی پیسې هر هېواد ته لیږي. په نورو زیاتو نیټورکو کې ستونزې دا دي چې هغوی ډېری هېوادونو ته پیسې بېخي لیږي نه، زیاتره خو یې یوازې په پیپال پیسې ورکوي، چې بدبختانه په افغانستان کې پیپال کار نه کوي. نو دوستانو، د یوټیوب اړوند اډسنس په اړه مو دلته معلومات وړاندې کړل. دا چې یوټیوب څه شی دی، یوټیوب د آنلاین نړۍ یو مشهوره ویبپاڼه ده چې له همدې لارې موږ کولی شو ځان ته یو چینل جوړ کړو په یوټیوب کې، هغه کې خپل مواد یعنې خپلې ویډیوګانې نه پردۍ اپلوډ کړو، په هغې اعلانات راوړو. نو یوټیوب د خپل ځان دپاره هم شرایط لري، خپل قانون لري چې هر کله تاسو چینل جوړوئ، نو دوی درته یو قانون مخې ته راوړي چې په یو کال کې باید تاسو 1000 سبسکرایبر 4000 هاور واچ ټایم، یعنې 4000 ساعته واچ ټایم باید تاسو پوره کړئ. تر هغې وروسته تاسو د یوټیوب لخوا مونټایزیشن آن کېږي. تر کله چې تاسو په یوټیوب کې چینل جوړ کړئ، نو ډېری شیان تاسو ته انیبل وي، ډسیبل وي. نو تاسو باید د هغې د انیبل کولو لپاره څه خواري او کوښښ وکړئ تر څو هغه انیبل شي، یعنې آن شي. نو په هغې کې یو مونټایزیشن هم دی چې مونټایزیشن مو کله آن شو، نو بیا تاسو کولی شئ د یوټیوب نه ښه عاید هم ترلاسه کړئ، یعنې پیسې ترې وګټئ. نو دوستانو، په دې هیله چې د یوټیوب په اړه مو یو څه معلومات حاصل کړي وي. په راروانې ویډیو کې درته د یوټیوب د کورس دوهمه ویډیو کې چې د یوټیوب د کورس اړوند ده، دا جیمیل د اکاونټ جوړولو طریقه در ښایمه چې جیمیل اکاونټ څنګه جوړیږي. دوستانو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.